د مومن ضلعي قومي مشرانو د حکومت نه په کلکه غوښتنه کړې ده چې د مشرانو د حمایت او مشورې نه بغیر د حکومت قبایلی ضلعو کې د انضمام لاندې ټیکس او کارونه بند کړي او د قبایلی مشرانو مراعات او لونګۍ دي په پوری توګه بحال کړي. غلنۍ هډ کوارټر کې د مختلفو قبیلو مشرانو ملک محمد جان اساخیل، ملک احمد خویزه، ملک اورنګزیب، ملک نصرت او نورو د شپېتو نه زیات مشرانو یو غونډه وشوه چې پکې مشرانو ویناګانې وکړي او ویل چې حکومت قبایلی مشران په اعتماد کې واخلي. ملک اجمل خان د جرګې اعراض او مقاصد هم بیان کړ. د انضمام نه مخکې دا مطالبه کوله چې قبایلی مشرانو سره په ترمیم کې مشاورت وکړي شي. د پاټا انضمام خلاف پاکستان په اعلی عدالت سپریم کورټ کې کیس سماعت ټولې کاروایي د فیصلې پورې ودرولې شي. د پاټا کونسل جوړول چې قبایل خپل فیصلې په خپل به تدریج کوي، جرګه او رواج د بحال او مضبوط کړي. پاټا کې د ټکس د نفاذ به موږ بھرپور مزاحمت کوو. د مخکې په شانتي بجلی بحال کې او د ورسک او د مومن ډیم نه قبایلو ته ریل ډیټیور کې او لوډ شیډینګ دی ختم کړي. د قبایلو مراعات معجب لونګۍ او د پاسپور بقایا جا ورکړي. مختلف معدنیاتو د پهاړو باندې باید صرف د مومند سړی اپلای کوي، غیر مومند ته به د اجازت نه وي. ضلع 400 او د ضلع مومند د حدودو تعین دی وکړی شي. کالر او نائب قاصد پوسټونه دی بحال کړي. مشرانو ویناوه چې د سیمې د ترقۍ او خوشحالۍ د پاره بعد دا قسمه جرګې روانې وي او د 9 په ورځ په 9 نیټه بعد د مومندو ګرینډ جرګه غلنۍ هډ کوارټر کې کولی شي چې پکې به د سیمې ګڼ شمېر مشران او عام ولس هم ګډون کوي. د مومن قبایلي ضلع نه د وحدت نیوز لپاره ګل محمد مومن.